کونړ کې د نښتو پر مهال 4 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په سلامونه مهرکلی کوم، که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. په کونړ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې د نښتې په پایله کې یو تن وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. کونړ کې د طالبانو د والي ویاند نجیب الله حنیف ویلي چې دغه برید پرون سه شنبه د لړم پر 18 ماښام مهال شوی دی. د هغه په وینا یو ناپېژان وسلوال د اسداباد په ښار کې په 4 ملکي وګړو ډزې کړي چې په پایله کې یو تن وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. تر اوسه د دې پیښې علت نه دی روښانه، خو طالب مسؤلینو ویلي چې بریدګر یې نیولی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې جنایي جرمونه، سړي تښتونې، یرغمل نیولې، کورني تاوتریخوالي او قومي شخړې په بېساري توګه ډېرې شوي دي. په افغانستان کې د هدفي وژنو د پیښو عاملان د طالبانو د حکومت لخوا ناپېژان وسلوال بدل شوي دي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.